د طالبانو یو پلاوی په څو ناستو کې د ګډون په موخه دوحې ته لاړ. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. باختر خبري اژانس ویلي چې یو طالب پلاوی په څو ناستو کې د ګډون په موخه قطر ته لاړ. نوموړي اژانس شنبې د غبرګولي پر 14مه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي په مشرۍ پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. یاد خبري اژانس زیاته کړې چې ټاکل شوي دغه پلاوی به په یاد هیواد کې په ځینو مهمو غونډو کې ګډون وکړي. قطر له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه هیواد کې لا هم د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.